د قدورې اولسم درس دی قضاء الفوائد د پاته سوي لمونځونو قضا راوړل. ومن او هغه څوک فاتته چې د ده څخه فوت سي صلاتون یو لمونځ ورڅخه فوت سو ورڅخه پاته سو قضاها د هغه پاته سوي لمانځه قضا به راوړي. بلې هېڅ چاره نه سبیله دغه چې د هغه قضا به راوړي. څه وخت اذا ذکرها کله چې ور په یاد سو چې کله هم ور په یاد سو چې پر ما باندې خو یو لمونځ سته د هغه قضا به راوړي. وقدمها خبره په دې کې ده دغه پاته کړل سوی چې د ده څخه پاته سوی دي د دغه لمانځه قضا به راوړي در مخه بیکي علی صلات الوقت پر هغه د وخت پر لمانځه باندې. مثلا د سهار لمونځ ورڅخه پاته سو بیده سوی و چې راکښېنستی هغه لمر راختلی دی نو دی به د دغه سهار د لمانځه قضا پر 8 بجې پر 9 بجې پر 10 بجې پر 11 بجې هر وخت راوړي بیا مخکې در دې چې د ماپښین لمونځ وکړي دغه د سهار لمونځ به کوي. که چیرې سره در دې چې د ده په یاد و چې پر ما باندې د سهار لمونځ شته د ماپښین لمونځ یې وکړي هغه د ماپښین لمونځ یې نه صحیح کېږي هغه داسې موقوفه ولاړ دی. د مازدیګر لمونځ یې وکړي د مازدیګر لمونځ یې نه صحیح کېږي. د ماښام لمونځ یې وکړي د ماښام لمونځ یې نه صحیح کېږي. د ماخوستن لمونځ یې وکړي د ماخوستن لمونځ یې نه صحیح کېږي. دا څلور لمونځونه یې وکړله هغه څلور سره موقوف دي صحت ته نه دي رسېدلي ولاړ دي. د ماخوستن د لمانځه وروسته یې د سهار لمونځ راوګرځوئ دا څلور سره فرضونه چې ده کړي وه هغه باطل سول. او که د سبا سهار لمونځ وکړي هغه هم موقوف ولاړ دی چې 5 لمونځونه دي. د سبا ماپښین لمونځ یې وکړئ چې 6 لمونځونه یې وکړله د 6 لمونځو وروسته یې قضا راوړله بیا د 6 سره لمونځونه صحیح دي هغه قضا چا د وروسته راوړل. خورا دا داسې یو باریکه مسله ده. نو پکار دا ده چې کوم لمونځ چې پر تا باندې پاته دی ستا پر ذمه مخکې تر هغه وخت د لمانځه د هغه قضا راوړه هغه وکړه. د ترتیب اړوند دا مسله ده فورزه فرض کړل سوی دی الترتیبو ترتیب فرض کړل سوی دی بین الفروض الخمسه د 5 فرضي لمونځو تر مابینځ والوتر او دغه رنګه د وتر او د فرضي لمانځه تر مابینځ هم ترتیب فرض دی. د سهار وروسته د ماپښین لمونځ دی د ماپښین وروسته د مازدیګر لمونځ دی د مازدیګر وروسته د ماښام دی د ماښام وروسته د ماخوستن دی. د دې 5 سره لمونځو تر مابینځ دغه کم ترتیب چې دی دا فرض دی که څوک یې مخ و شاته کړي لمونځ یې بیا صحت نه لري. همدارنګه د فرض او د وتر تر مابینځ هم ترتیب ضروري او فرض کړل سوی دی. د ماخوستن د لمانځه څخه مخکې وتر صحت نه لري. بالفرض که یو چا د ماخوستن 4 رکعته فرض وکړله وروسته سلام یې وګرځوئ فکر یې دا سو چې زه کشکې باید یو اودس تازه کړم مثلا د خبرې اودس یې تازه کړئ د وترو دپاره یې اودس تازه کړئ وتر یې وکړل وروسته دا ورته معلومه شول چې والا ما خو 4 رکعته فرض چې کړي وو د ماخوستن خو ما اودس نه درلودی نو مسله داسې سوله چې هغه وتر یې هم صحت نه لري. فرض به هم د 4 رکعته راوګرځي د ماخوستن او وتر به هم راوګرځي ځکه د وترو او د فرضو تر مابینځ دا ترتیب فرض دی. اول به د ماخوستن لمونځ بیا به وروسته وتر وي وتر رایسته کېدلی نشي. همدا ډول که چیرې سړی د ماخوستن وتر ونه کړي د ماخوستن وتر یې پرېښوله سنت طریقه دا ده د رسول علیه صلات وسلام چې هغه به وتر د شپې په اخر کې کوله تهجد لمونځ به وکړي په اخر کې به وتر کول. اوس نو بزرګانو هم دغه طریقه وه چې وتر د ماخوستن په طرف کې نه کوي پرېږدي وتر بیا وځنډول د شپې و اخر ته. که د یو چا څخه دا وتر پاته سول مثلا د ده دا فکر د شپې په اخر کې وکړي نه راکښېنستی د سهار د فرضو مخکې باید د وتر قضا راوړي بیا د سهار فرض وکړي. که چیرې د وتر قضا راوړی نه وي د سهار فرض یې وکړله د سهار فرض یې صحت نه لري. ولې ځکه چې وتر پنځه پاته سوي دي د وتر او د سهار د فرض تر مابینځ هم دا ترتیب ضروري دی. اول به وتر بیا به د سهار لمونځ ورپسې وي. نو دا د ترتیب ډېرې باریکې مسلې دي. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تاسو ورباندې سر خلاصوي وي. او بله یوه مسله دا ده دغه ترتیب چې دی دا په 2 شیانو باندې په 3 شیانو باندې د انسان د غاړې څخه اوړي.
یو شی دا دی چې وخت تنګ وي، چې وخت تنګ وي، تنګ وخت تنګ دی نسی کولی. مثلا د خبرې د سهار لمونځ یې قضا، د ماپښین لمونځ یې قضا سوی دی، دی د مازدیګر لمونځ په داسې حالت کې کوي چې وخت لمر ډېر شوه سوی دی، لمر لویږي، د مازدیګر وخت کم دی، دی نسی کولی چې هم د ماپښین لمونځ پشکې راوګرځي اول بیا د مازدیګر د وکړي. د وخت د تنګۍ په خاطر باندې هم د ده څخه ترتیب اوري، دی کولی سي چې اول هغه د وخت لمونځ وکړي بیا وروسته قضا یې راوړي. دوهم چې هیرې سي، هیره د ده هیر و چې زما د سهار لمونځ ما څه قضا سوی دی، د ماپښین لمونځ یې وکړي نو پروا نه کوي. که هیر وه په هیره سره هم ترتیب د ده څخه اوري. دریم هغه شی چې دا قضایي لمونځونه پاته کړل سوي لمونځونه تر شپږو پورې ورسېږي یا تر شپږو زیات سي. که د یو چا څخه شپږ لمونځونه قضا سوي وه بیا د ده دپاره ترتیب نسته، ده ته اختیار بیا شریعت ورکړی دی، قضایي اول راګرځي که هغه د وخت لمونځ